آیا راشد خان کوژده کړې؟ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د نړۍ مخکښه نامتو لوبغاړی راشد خان تازه د ملي سپورټ سره مرکه کړې ده. هغه په دغه مرکه کې د قرنطین پر مهال د کرکټ او د خپل شخصي ژوند په اړه غږېدلی دی. راشد خان د ملي ټلویزیون سره په دغه ژوندۍ مرکه کې د ګڼ شمېر کرکټ مینوالو پوښتنو ته هم وار په وار سره ځوابونه ورکړل. هغه وویل چې نوموړی دا مهال په خپل کور کې دی او په دغه موده کې د ځان د مصروف ساتلو پر مهال د خپل فټنس ډیر خیال ساتي. راشد خان د قرنطین پر دغه موده کې خپلو مینوالو ته مصروفیت هم روښانه کړل. هغه وویل چې د قرنطین پر مهال په کور کې له خپلو ورونو سره یو ځای د کرکټ لوبې کوي. په ترتیب سره هره ورځ د 3، 4 او 5 اورونو لنډمهالې لوبې کوي. راشد خان د یو شمېر مینوالو دا خبره ناسمه وبلله چې ګواکې هغه په تجارتي لیګونو کې ښه ځلیږي او د ملي لوبډلو په لوبو کې ښه نه دی ځلیدلی. راشد خان وویل ما په ټوله کې په نړیوال کرکټ کې د هیواد لپاره ګڼ شمېر ریکارډونه جوړ کړي دي. نن چې زه د شلاوریزو سیالیو فارمیټ کې د نړۍ تر ټولو مخکښ لومړی نمبر توپ اچوونکی یم، دا د ملي لوبډلې د لوبو پر اساس یم، نه د تجارتي لیګونو. دغه راز زه لومړی بالر یم چې پر 44 نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې مې 100 ویکټې ترلاسه کړي دي. د دغه مرکې پر دوام له راشد خانه یوې ښځینه مینوالې پوښتنه وکړه چې آیا راشد خان کوژده کړې؟ راشد خان د دې پوښتنې پر ځواب کې وویل نه، تر دا مهاله ما هیڅ راز کوژده نه ده کړې. کوژدې او واده ته زما پلان تر راتلونکو 5-6 کلونو پورې نشته دی. زه غواړم لومړی کرکټ وکړم بیا د کوژدې پلان ونیسم. راشد خان مینوالو ته دا هم وویل کله چې هغه کوژده وکړه نو ټول به خبر شي او اوس لا څه نشته. راشد خان په همدې مرکه کې په شلاوریزو سیالیو کې دا لومړی مقام په ترلاسه کولو سره هم خبرې وکړې. هغه وویل دا زموږ د ټولو هیواد لپاره د ویاړ خبره ده چې زه د 2 کلونو راهیسې په لومړي مقام کې راځم. راشد خان څخه د مرکې په وروستیو شیبو کې ملي سپورټ خبریال بسم الله مومن دا پوښتنه هم وکړه چې د ایون مورګن، کریس گیل او ډیویډ وارنر له ډلې د کوم لوبغاړي تر ټولو ډیر بد راځي؟ راشد خان د دې پوښتنې په ځواب کې مستقیما وویل چې د دغو 3 لوبغاړو په ډله کې تر ټولو ډیر کریس گیل بد راځي. چې هغه وویل چې گیل چې کله هغه موډ کې وي بیا نو یو توپ اچوونکی د شپږیزې پرته نه پرېږدي. په همدې مرکه کې له راشد خانه پوښتنه وشوه چې د 3 سندرغاړو آریانا سعید، نغمې او ګلپاڼې له ډلې دې د کومې سندرغاړې سندرې ډېرې خوښیږي؟ راشد خان ورته په ځواب کې وویل چې اوس روژه ده او هغه سندرې نه اوري، خو له روژې وړاندې یې د نغمې سندرې اورېدلې چې هغه یې د خوښې وړ سندرغاړې ده. راشد خان په وروستیو کې دا هم وویل که چیرې هغه کرکټر نه وای نو ښایي اوس د طب پوهنځي محصل وای، ځکه چې دا کرکټ د ډاکټرۍ د راشد خان او د هغه کورنۍ د خوښې وړ مسلک و.